السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي و تاسو څلور عملونه د رمضان المبارک په میاشت کې ډیر کوئ. دوه هغه عادت هغه خصلتونه دي چې په هغه باندې ستاسو رب راضي کیږي، او دوه هغه عادت او هغه خصلت دي چې د هغه څخه خلاصې نشته دی تاسو ته. دوه هغه خصلتونه چې الله رب العزت تاسو څخه راضي کیږي هغه عبارت دي له اول وی په دې مبارکه میاشت کې د لا اله الا الله محمد رسول الله ذکر زیات کوئ، ډیری کوئ. دویم په دې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت څخه زیات مغفرت غواړئ. او بل دوه هغه عادت او هغه خصلت چې هغه څخه خلاصې نشته دی تاسو ته هغه عبارت دی له اول وی تاسو تل لپاره د رمضان المبارک په میاشت کې د جنت سوال کوئ. دویم او وی تاسو د رمضان المبارک په میاشت کې د جهنم د اور څخه پناه غواړئ. نو ای مؤمنانو دغه څلور خصلتونه په ځان کې راولئ. کوشش کوئ په دې مبارکه میاشت کې څومره زیات کولی شئ د الله نه مغفرت وغواړئ، د جهنم د اور نه پناه غواړئ، د جنت سوال کوئ، همدارنګه کلمه طیبه وایئ. او همدارنګه نور فضیلتونه هم دي لکه د کلمه طیبې چې نور فضیلتونه دي، لکه الله رب العزت موسی علیه السلام ته وویل که چیرې اسمانونه وزمکې وایي د تلې په یو طرف کې کېږي او په بل طرف کې لا اله الا الله، نو وایي دغه تله به درنه وي دا د لا اله الا الله د ترمذي حدیث ده. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي وایي زما پر وړاندې د شفاعت زیات سعادتمند او فایده اوچتونکی انسان هغه دی چې د زړه د اخلاص نه لا اله الا الله وایي، د بخاري حدیث ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي په دې باندې ایمان تازه کیږي. نور داسې ډېر فضایل لري. هیله ده چې دغه عملونه همیشه اجرا کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.